دا واقعه الله تعالی په 15مه سپاره کې ذکر کړي. دا داسې د عبرت نه ډکه واقعه ده. مسلمانانو ته پکې بېشمېره انتهایي زیات سبقونه او درسونه پکې پراته دي. سړی دې واقعې ته سوچ وکړي، دومره ډېر د ژوند سبق دی پکې که نه چې انتهایي زیات د انسان ژوند پکې بدلېږي. دا واقعې کې دومره ډېر درس پروت دی. یو ورځ حضرت موسی علیه السلام خلکو ته تقریر کولو. ډېر عظیم الشانه تقریر یې وکړو. په تقریر کې د ده ته الله جل جلاله د ژبې فصاحت ورکړی و، ځکه ده دعا غوښتې وه. نو ډېر فصیح او ښایسته تقریر یې وکړو. خلک چې هلته ناست وو نو خلکو ته یې ډېره زیاته مزه ورکړه. بیا دې خلکو کې یو نفر جګ شو، ویې ویل چې حضرت موسی علیه السلام په اوس زمانه کې تا نه لوی عالم شته؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې نه، زمانه لوی عالم نشته. ویې ویل زمانه لوی عالم نشته. دا چې زمانه دا د زه ټکې د الله خوښ نه شو. چې موسی علیه السلام ویل چې زمانه لوی عالم نشته، حالانکې د موسی علیه السلام خبره رښتیا وه او خبره یې صحیح کوله. ځکه موسی علیه السلام خو پیغمبر و، خو د پیغمبر نه خو لوی عالم نه وي. ده خبره صحیح کړې وه خو د الله خوښه نه شوله. الله وویل چې ولې دې ویل چې زه دا د زه ټکې د الله نه خوښېږي. ګوره نو بس الله تعالی ورته وحی وکړه چې موسی علیه السلام لاړ شه مجمع البحرین ته. مجمع البحرین یو ځای دی، دوه بحرونه سره یو ځای کېږي. دوه قسمه اوبه دي، سپینې اوبه او خړې اوبه، خو یو بل سره وصل کېږي نه، دواړه یو ځای روانې دي. دې ته ځان ورسوه. هغلته یو سړی اوسېږي، هغه سره یو علم دی، هغه ترېنه زده کړه. ګوره الله ولې ویل چې ما نه لوی علم نشته؟ او اوس الله تعالی ورته چې ځه هجرت وکړه. موسی علیه السلام خپل شاګرد راوغوښتلو. د شاګرد نوم یې یوشع بن نون علیه السلام، شاګرد یې پیغمبر و. دا شاګرد راوغوښتلو، وایي شاګرده تیاری کوه. وایي چېرته تیاری کوو؟ دا واقعه الله تعالی په 15مه سپاره کې ذکر کړي. دا داسې د عبرت نه ډکه واقعه ده. مسلمانانو ته پکې بېشمېره انتهایي زیات سبقونه او درسونه پکې پراته دي. سړی دې واقعې ته سوچ وکړي، دومره ډېر د ژوند سبق دی پکې که نه چې انتهایي زیات د انسان ژوند پکې بدلېږي. دا واقعې کې دومره ډېر درس پروت دی. موسی علیه السلام د خپل شاګرد ته ویل چې ځان تیاروه، سبا به ما ته حرکت کوو. هغه ویل چېرته ځو؟ وایي ځو مجمع البحرین ته. هلته ما ته الله تعالی حکم کړی دلته چې لاړ شي، یو عالم اوسېږي، د هغه نه به ته زده کړه وکړي. ښه صحیح ده. دغه ځای نه علما کرام دغه ټکي راخلي. وایي چې کله په سفر ځې نو یوازې به نه ځې، ځان سره بل ملګری کوې. ځکه نبي علیه السلام فرمایي څوک چې یوازې روان دا شیطان دی، سره شیطان ملګری کېږي. او چې څوک 2 نفر روان دا 2 شیطانان دي، او که څوک 3 شي نو دا قوم دی. دی په اول وخت کې دا حدیث ویلی و. بیا نبي علیه السلام چې څه موده تېره شوله، په آخر وخت کې بیا ویل چې څوک یوازې ځي دا شیطان دی، او که 2 نفره ځي دا قوم دی. نو بیا به 2 نفره یوازې به هېڅوک هم سفر نه کوي. همیشه به چې ځئ نو کوشش کوئ که د شپې ځئ که د ورځې ځئ، چېرته په سفر ځئ نو د 2 نفرو نه به کم نه ځئ. دغې واقعي نه معلومېږي د موسی علیه السلام ځان سره یې ملګری واغوستلو. او ملګري ته یې څه وویل چې ځو مجمع البحرین ته، هلته عالم اوسېږي. وایي که ځان سره چېرته ملګری بوځي، وایي داسې به ورته نه کوي چې پلانې راځه چې ځو. چېرته ځو؟ بس راځه راپسې. نه، ځای به ورته ښایي. چېرته ځو؟ مثال لغمان ته ځو، ننګرهار ته ځو، قندهار ته ځو. یو هدف به ورته ښایي چې دغه ځای ته ځو، دا زموږ هدف دی. بې هدفه به ځان سره څوک نه بوځي، ځکه چې قرآن کریم کې الله تعالی ګوره دغه واقعه موږ ته په همدې خاطر ذکر کوي چې درسونه پکې همدا دي. خپل شاګرد ته چېرته ځو؟ مجمع البحرین ته ځو. روان شول، ځان سره د خوراک اسباب واغوستل. د خوراک اسباب ورسره څه شی و؟ یو غټ مایع یې راونیولو. او دا یې سور کړو. و چې دا به خورو که نه؟ دغه ځای نه دا مسله معلومېږي چې چېرته هم په سفر ځې نو بې توخې به نه ځې. ګوره چې بیا بل چاته احتیاج له اول نه به ځان سره توخه برابروې، چې بیا که په لاره کې اوږد کېدې سفر وي نو هغه به بیا خورې. نو دوی ځان سره سور کړی مایع واغوستلو، او هغې نه به بیا لږ لږ خوراک کولو. او دې موسی علیه السلام چې کله روانېدلو، الله تعالی ته ویل چې یا الله، تا خو زه عالم ته د لېږلو امر دې راته وکړو، خو زه د هغې ځای ته چې ورسېږم زه به هغه پیدا کومه څنګه؟ د هغې علامه به څه شی؟ نو الله تعالی ورته وحی وکړله. و چې کله ته د دریاب په غاړه ځه چې مجمع البحرین ته ورسېدلې، دغه مړ مایع چې دی دا به الله جل جلاله راژوندی کړي. دا به راژوندی شي او بیا به دې سمندر ته ورټوپ کړي. کله چې سمندر ته ورټوپ کړ، په دغه وخت کې همدغه ځای چې دی مجمع البحرین دی. دواړه روان شول، سفر کوي یو ځای ته، یو منطقې ته ورسېدل. نو خوراک یې وکړو، مایع راواخلې چې خوراک وکړو. نو مایع یې راواخیستلو، د هغې نه یې خوراک وکړو. دواړو، هم شاګرد هم استاد.
اوس ورته موسی علیه السلام وایي زه ستړی شوی یم زه ولږ ویده شم او ته راته کښېنه ښه صحیح ده ګوره دغه ځای نه بله مسله معلومیږي کله چې دوه نفره سفر کوي دواړه به نه ویده کېږي چې هلکه خوراک موږ راځه چې ورته لږ خوب وکړو نه یو به ویده کېږي بل به ورته ویښي که دواړه ویده شي کېدای شي غله راشي څه به درنه پټ کړي که بل چا باندې څه مصیبت آفت راځي دا بل خو به ورته تیار ویښي که نه دی به یې راویښوي نو دواړه به نه ویده کېږي یو به ویښي یو به ویده وي نو دغه ځای موسی علیه السلام ویده شو کله چې ویده شو موسی علیه السلام دوی خو اسور کړی مه یو رقم خلطه کې اچوله ده خوله به ورته داسې کش کړله خوله به یې بنده شوله لاندې پکې هغه خوراک هر اسباب پرته وو خو چې لږ وخت تېر شو موسی علیه السلام ویده دی هغه مهي دننه ټوپونه شروع کړل خلطه کې را ژوندی شو چې څنګه را ژوندی شو نو یوشع بن نون علیه السلام چې دا خلطه کې څه شی ټوپونه دي کې خو مه یو چې څنګه یې خلطه خلاصه کړله نو د هغې نه مهي ټوپ کړل سمندر ته ورغی او په سمندر کې دننه شو چې په سمندر کې دننه شو نو هغلته یو غار جوړ کړو په اوبو کې چې څه شی وغورځېږي نو هغه واپس اوبه بېرته سره یو ځای شي خو دا یو ځای نه شولې همداسې غار پاتې شو په دې اوبو کې چې مه یې لاړو همداسې غار پاتې شو نو یوشع بن نون علیه السلام ډېر زیات حیران شو چې دا څه عجیبه کار وشو دته معلومات نه و چې سور کړی مه یې را ژوندی شو او بیا اوبو ته یې ټوپ کړل بل عجیبه کار دا چې اوبه خلاصې پاتې شوې اوبه هم سره نه یوځای کېږي نورې اوبه روانې دي همدا ځای غار پاتې شو دا څه حساب دی چې کله مې استاد راویښ شي موسی علیه السلام زه ورته ټوله قصه کوم دغه ځای نه دا مسله معلومیږي چې استاد دې ویده وي که نه که هر څومره ضرور کار راویښوي به یې نه ګوره داسې نه چې نن سبا شاګردان ته د الله تعالی هدایت وکړي شاګردانې بچي خو که لږ معمولي کار یې که نه بس یو غوبل جوړ کړي ته چې مغول حمله کړی دی داسې یو حال جوړ شي نو کوشش کوئ ښه که مور او پلار راویښوي ګوره ښه که یو چا کوټې ته ځئ نو لاول به 3 ځلې سلو سلو ټک ټک وکړي یو ځل ټک ټک وکړو غږ رانغی ودرېږه بیا ټک ټک وکړو غږ رانغی ودرېږه په 3م ځل هم غږ رانغی ځه مه کوه چې ورپرې ننوځې سوال که تاسو څه شی کوئ نه خپل بس کار دی بیا وروسته ورته ووایي که څوک ویده وي پلار دې ویده وي استاد دې ویده وي راویښوي به یې نه لکه څنګه چې یوشع بن نون علیه السلام موسی علیه السلام راویښ نه کړو موسی علیه السلام راویښ شو چې راویښ شو د خپل شاګرد ته وایي یوشع بن نون علیه السلام وایي راځه چې سفر کوو مجمع البحرین ته لاړ شو وایي ښه راځه د دې شاګرد نه خبره د یاده ووتله چې مه یې خو را ژوندی شوی دی او په سیند کې دننه شو وایي ښه راځه چې ځو مجمع البحرین ته او مجمع البحرین همدغه ځای روان شول یوه شپه یوه ورځ مزلې وکړو چې کله دومره ډېر مزل وکړو او لاړل هغه ځای ته ورسېدل نو په هغه ځای کې موسی علیه السلام د خپل شاګرد ته وایي چې زه خو ستړی شوم داسې کار وکړه چې هغه مایه راواخله چې لږ وخورو وایي او ما ته خو اوس راشو وایي ولې دلته موسی علیه السلام څه وایي زه ستړی شوم وایي زه ستړی شوم ما ته مایه لږ راواخله چې وخورو او وږی شوم وایي دا مغه موسی علیه السلام دی چې کله کوهي تور ته 40 ورځې تللی او 40 ورځې یې روژه وه د موسی علیه السلام خو وږی شوی نه و اوس یو شپه یو ورځ مزل وکړو وږی شو وایي دا ولې وایي هغه سفر یې الله ته و وایي څوک چې الله ته ځي هغه به نه وږی کېږي او دا سفر چې مخلوق ته و هغه عالم ته روان و او دلته وږی شولو اوس مسله هم دا معلومیږي که ته د الله په لاره کې روان یې بیا به نه وږی کېږي خو که د مخلوق په طلب کې بیا به در باندې لږ هم راځي وایي ما یې راواخله چې ویښو ما خو هلته ژوندی شوی اوبو ته هم ننوتلو ټوله کیسې ورته وکړه هغه وایي هماغه مجمع البحرین و که نه ولې دې هلته غږ نه کولو ما د ادب د وجې نه غږ ونه کړو چې تاسو خوب کې خلل ورنه شو راځه چې ځو بېرته یوه شپه یوه ورځ مزل یې وکړو هماغه ځای ته راورسېدل کوم ځای کې چې امایه را ژوندی شوی وایي کوم ځای و همدغه ځای دی وګوره اوس هم هغه ځای خالي پاتې دی نور یې اوبه شته دغه ځای کې سوری دی موسی علیه السلام ورته چې ته ځه ته واپس لاړ شه بني اسرائیل ته زما ملګرتیا تا سره هم تر دې ځای پورې وه هلته خلکو ته دعوت کوه او دین تبلیغ ورته کوه زه ځم دلته زما هدف مقصد ځای مې راورسېدل په دې سوري کې موسی علیه السلام ورته ننه شو کله چې په دې سوري کې ورغی هلته یو جزیرې ته ورسېدل جزیره د اوبو منځ کې چې کوم ټاپو یې ونې او خالي ځای که نه ځمکه غوندې نور شاوخوا اوبه تاویږي دا یو خالي ځمکه غوندې ځای نو ونې او بوټې وې دې ته موسی علیه السلام سمندر منځ دی نو هغلته ګوري چې د ونو په منځ کې یو سړی ناست دی او شین څادر یې په سر باندې اچولی دی ورته ویل چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته موسی علیه السلام ورته ویل نو دغه شین څادر چې په سر اچولی هغه ډېر زیات حیران شو وعلیکم السلام دلته سلام کوونکی څوک دی دلته خو هېڅ یو انسان راتللو امکان نشته وایي زه حضرت موسی علیه السلام یم وایي کوم موسی وایي هغه موسی چې الله تعالی بني اسرائیلو ته لېږلی یم فرعون ته مې چې شکست ورکړو فرعون چې تباه شو هماغه موسی علیه السلام یم وایي ښه وعلیکم السلام وایي څنګه راغلی وایي زه الله جل جلاله رالېږلم چې تا سره کوم علم دی دا ماته راکړه زه ستا هغه علم په طلب پسې راغلم چې هغه علم ماته راکړه نو هغه سړی چې هلته ناست و د هغه نوم حضرت خضر علیه السلام دا خضر علیه السلام ورته وایي که نه چې ته خو دا علم نشي زده کولی وایي ولې وایي ته بې صبره یې او دا بې صبره خلک نشي زده کولی دا لوی صبر غواړي هغه ورته ډېر زر ده چې ته ما صبر کوونکی پیدا کړي
دا واقع 15 سپاره اخر ځکه ذکر وای ته ما صبر کوونکی پیدا کې وای صبر نشي کولای وای نه کولای شم وای دې کار وکړي چې زه کوم کار کوم ما باندې اعتراض نه کوي خضر علیه السلام ورته وای خاصه د اعتراض درمه نه کوم دا خو جلالی پیغمبر غوسناک چې لږ به د شریعت خلاف کارو کتل ګرو بس غوسه ورتله چې دا کار ولې خراب شو د شریعت خلاف کار نه منو غوسه ضرورت له موسی علیه السلام ته وای چې څه کار کې تاسو سره کار نه لرم خلاص چیزو چې کله روان شول نو هلته ورته د جزیرې په غاړه باندې کشتۍ را روانه هغه کشتۍ ته لاس ورکو ورپورته شول دغه کشتۍ چې وه د یتیمانانو وه د یتیمانانو کشتۍ وه همدغه کشتۍ باندې به خپل رزق او روزي برابروله لکه موږ تاسو چې لکه څنګه مرسډیز یا پلینکو چې او دغه رکشې دي که نه یو ځای نه بل ځای ته خلک وړي دغه کشتۍ به دغه کار کول د یو ځای نه بل ځای ته خلک انتقالول خلکو به پیسې اخیستلې دغه خضر علیه السلام موسی علیه السلام په کشتۍ کې کېناستل خو چې خضر علیه السلام پیسې ورکولې وایي یې نه اخیستې دا خو یې پېژندل چې دا خو نیک او بزرګ او نیک شخصیت دی وایي موږ ته صرف دعا کوو موږ ته هم روپۍ نه اخلو او دا بل د موسی علیه السلام ملګری دی ده نه هم پیسې نه اخلو دوی نه یې روپۍ وانه اخیستلې په دغه وخت کې چې لږ وخت تېر شو یو مرغۍ راغله د دې کشتۍ په تختې باندې کېناستېدله او په دې اوبو کې خوله ښکته کړله یو څاڅکې اوبه یې واخیستلې والوتله نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته یې وایي د دې مرغۍ نه دې څه مطلب واخیستلو وایي پوه نه شوم وای د مرغۍ مطلب دا و چې د الله جل جلاله علم او زمونږ علم مثال الله تعالی موږ ته راکولو وای زما علم او ستا علم او د ټولو پیغمبرانو او د ټولو مخلوقاتو علم داسې دی لکه دا د مرغۍ په خوله کې یو څاڅکی او د الله تعالی د علم مثال داسې دی لکه دا ټول سمندر موږ د الله علم څنګه حاصل بیا چې لږ مزل کول په کشتۍ کې روان د خضر علیه السلام اخوا دېخوا وکتل نو یو تبر یې پیدا کړو په کشتۍ کې تبر یې ښه دا تبر راواغېستل او جګ کړو د کشتۍ تختې ته یې راواچول په کشتۍ کې سوری وکړو چې سوری یې وکړل ته اوبه پورته راختل شروع شو موسی علیه السلام ورته دا څه کې غرقې مو په کشتۍ کې دې سوری وکړو دا خو ته مو تباه کې او دا څومره نیکان خلک ول موږ نه روپۍ مو وانهغېستلې او ته ورسره دا پروګرام وکړو دا دې ولې ما تا ته ویلو چې څه کوم کار کوم ما باندې به اعتراض نه کوې ولې دې اعتراض وکړو هغه خاصه دی بیا اعتراض نه کوم بخه هغه ګوره یو چانس شو بیا دې ګور نه ما خزر بس بیا دې دا خو موسی علیه السلام جلالی پیغمبر د شریعت خلاف کار نه شو منله غوسه زر ورتله چې دا خو هغه موږ سره نیکی وکړله ښه خلک ول او دا ورته په کشتۍ کې سوری وکړو او چې لږ مزل وکړو دوی ترې نه ښکته شول یو ځای کې چې وګوري یو څو قدمه چې واغېستل هغلته یو څو ماشومانو لوبې کولې مستي کوله نو دا خضر علیه السلام ورغی یو ماشوم یې راټینګ کړو او د لاس نیونه او لاس تیکه شو لاس ته بوټ وباسلو چې لاس ته وویستلو که نه او چاړه ورسره وه حلال یې کړو علیه السلام ورته دا ولې بې ګناه ماشوم دې حلال کړو او لاس دې ته وباسلو ما تا ته نه ویلي چې اعتراض به نه کوې دا یې دویم اعتراض که بل اعتراض دې وکړو که نه بس بیا ځان سره ملګری کوم نه ته زما په کارونو ولې اعتراض کوې هغه لاس چې د ماشوم نه باسلی و ده ته یې ورکړو چې دا واخله دا بیا په کار دی بیا به یې راکړي ماشوم لاس ته ورکړو ماشوم یې حلال کړو موسی علیه السلام خو جلالی پیغمبر او د شریعت خلاف کار نشو منلی حیران ګوري خدای پاک دا څنګه علم دی زه الله تعالی رالیږلی ما علم حاصل کړه دا خو څوک د چا په کشتۍ کې سوری کوي د څوک حلالول کوي دا څنګه علم دی یا الله حیران دی نو بس چې لږ مزل یې وکړو یو کلي ته ورسېدل دې کلي ته چې لاړل هغې ته ویل چې موږ پیغمبران یو د الله تعالی د طرف نه راغلي یو که تاسو موږ ته مېلمستیا راکړئ نو موږ به درته دعا وکړو هغه ورته ویل صحیح دا یهود او بني اسرائیل ول هغه ورته ویل ځئ موږ تاسو ته مېلمستیا نشو درکولی موږ دومره اوزګان ټول کلي کې چا دوه نفرو ته مېلمستیا ورنه کړله چې دوه پیغمبرانو چې مېلمستیا ورنه کړله د هغه کلي نه راووتل خضر علیه السلام موسی علیه السلام خو چې څنګه راوتل نو د پخوا دا کلي به چې وکړو نو دوی ټول نه به غټ دیوال ته و د ټول کلي نه به غټ دیوال ته و د دغه دیوال په خوا کې د یو کور و د هغې کور دیوال چې وکړه داسې راکوک شوی نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې راځه دا دیوال کوک شوی دی که نه بیچارهګان راونه غورځېږي دا دیوال به ورته صحیح کړو هغه ورته دیوال ورته صحیح کړې مونږ ته یې ډوډۍ رانه کړله مونږ باندې خوراک ونه کړو ته خلکو ته مفت وکړله ځي دیوالونه صحیح کړې بیا دې اعتراض وکړو ما تا ته ویلو چې اعتراض به نه کوې یو دفعه دې په کشتۍ کې اعتراض وکړو یو دفعه دې د ماشوم په حلالولو کې اعتراض وکړو یو دفعه دې اوس اعتراض وکړو بس زما او ستا لارې چې دې که نه جدا ته په داسې ځه او زه په داسې ځم ته ما سره وخت نشته ما تا ته وویل چې ته صبر نشي کولی او تا ویل نه زه صبر کولی شم خو دیوال یې صحیح کړو دیوال کوږ هغه یې وغورځولو دوباره یې نیغ ودرولو وایي ښځه کیسه راته وکړه وایي چې دا ولې دې په کشتۍ کې سوری وکړې د کشتۍ سوری کول وجه څه شی وه هغه ورته ویل دا کشتۍ والا ډېر نیک خلک ول او موږ سره احسان هم وکړو موږ نه پیسې وانه غوښتلې وایي ما غوښتل چې زه هم دوی سره احسان وکړم وایي احسان داسې تا خو ورته په کشتۍ کې سوری وکړو وایي ما ورته په کشتۍ کې سوری وکړو منم خو دا کشتۍ چې مخکې ځای ته رسېدلی مخکې په اټک و هغلته باچا ولاړ دی
او د چا کشته چې جوړه هغه ته اخلي که چا په کشته کې سوري هغه نه اخلي وای دا کشته مې نه ده پکار وای دا کشته چې هلته کله ورسیږي هغه چې وګوري کشته سوري ده وای نه غواړم وای دا کشته مرته ټوله بچ کړه زه د خیر دی کې بل تخته ولګي خو ټوله کشته مرته بچ کړه او که کشته جوړه وا نو باچا به ته غشته وای دا مې ښه کارو خراب وای دا خو ډیر ښه کارو اعتمادان سره د مرسته وکړه وای دا لږ مخکې خو د اعتراض کولو کنه وای زه خبر نه وم چې د کیسه به کیږي وای دغه علم ما ته الله تعالی راکړه په آینده او په غیب د غیب علم ما ته الله جل جلاله راکړه ده او تا صبر نشو کولای تا کې صبر نه او وای خزه سي د ښکار خوش دا خو د ښه کار کو ماشوم دی ولی حلال کو ماشوم څه ګناه کړو چوړو کې ماشوم درونه ولاس ته میسو وای لاس دې څه کوی دا دی واخله لاس چې واخسو دا ماشوم دا مټه پرې کړل چې مټه پرې کې دې نه یو کاغذ راوباسم په کاغذ کې لیکلی شقي بدبخته دا ماشوم داسې بدبخته انسان دی چې دا غټ خپل مور او پلار به وژني او د مور او پلار لپاره به سرخوږی او غټ فاسق او فاجر انسان وي نو ماته الله تعالی چې دا مړکه زه به د په زید د مور او پلار ته یو لور ورکم دا غي لور په برکت به الله جل جلاله دوی ته ډیر خیر او برکت ورسیږي علماء کرام فرمایي دا غي لور په اولاده کې بیا او یا زره پیغمبران نغلي دا غي لور په نسب کې په سلسله کې او یا زره پیغمبران نغلي دسی یو نو وای دغه مور او پلار چې دغه ماشوم ډیر نیکان خلک ول ډیر نیکان او صالحان ول نو په دغه وخت کې وای ماته الله جل جلاله حکم وکړو چې دا ماشوم حلال کړه زه به دغه لور په ځای باندې دغه الک په ځای باندې ته یو نیک صالح لور ورکړم نو ځکه مې دا خو کار مې کو کوي دا خو ډیر ښه کار دی دا خو اوس مثال بدبخت دی کنه ښه کار دی وکړو چې دا دې مړ کو نو حضرت موسی علیه السلام ورته چې دا دیوال دی ولې سې کو د خلکو د کور والا وای دیوال مې ځکه سې کو دا کور والا چې دا کور د یتیمانانو او پلار وفات شو او دوی ماشومان ول او دغه دیوال لاندې ورته د خپل پلار چې دی کنه خزانه خخ کړو دا خزانه خخ کړو او دا دیوال کې سورز بدر غورځیدلې و نو بیا د خپل خپلوانو تربورانو به د خزانه راغسي او دوی ته به سم ورسېدي وای ما دا دیوال ځکه صحیح کو چې دوی غټان شي خپل بیا چې کله ځوانان شي د خزانه برابر وباسي نو ښه کار مې وکړو که خراب کار مې وکړو دا خو ډېر ښه کار کړی دی چې یتیمانانو سره دې مرسته کړې ده او دا خزانه بیا په ځوانۍ کې راوباسي وای دغه علم ماته الله جل جلاله راکړی دی او ته کې صبر نشته دی او ته د علم نشې زده کولی نو دغه علم دی الله جل جلاله چې دی ماته راکړی او تا ته نه درکړی او تا کې صبر نشته دا چې کې صبر وي دا زده کولی شي موسی علیه السلام ته چې ته خپل بني اسرائیل ته لاړ شه ته د علم نشې زده کولی نو په دغه وخت کې بیا سره جدا شول بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الله تعالی دې په موسی علیه السلام رحم وکړي وای لږ صبر نشو کولی که لږ صبر یې کړی موږ به د خضر علیه السلام نه ډېر درسونه زده کړي دا واقعا الله جل جلاله په 15 سپاره کې الله تعالی ذکر کوي